اولنے سڑے بدور نبوت د جناب رسول اللہ کے ابو بکر چاگه ایمان رو اولنے سڑے عزیزانو شروع شوا خلق تا پتاو لگے دا چدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق تا ورکی او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی دا څه وایي خلق خلاف په دارالندوه کې میټینګ وشو ابو جهل سردارو او عمر فاروق هم پکې و واورئ منبرانو تاسو د یو محمد عربی علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ورکړي ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان و عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا تور راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به اله پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټوم بلې راو توره راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلات او منات قسم خوړلې ده چې دا توره به اله پتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کټوم بلې راوړما اصحاب ورته وی چې عمر ته دا غ شمع مړکول تراله زما دې په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لگیا د دننه قرآن لولی او دا آیات وی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا عمر فاروق دروازه اٹھکولان خور والا دروازه لرکڑا ورته وی دا تاسلستو ورور ما خود څه ندی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ودرې دو آکڑا ہوا زوت بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته له عمران نور مموان و بس ستړی شو وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته اے عمر استاو زما په منځ کې ترن نه پوره ضرور گیرای او د خور گیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تدال راشه زمونږ د خور خويند مېند حال نن مسلمان شوی او ورته اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی کی سکړې عمر تاسو ولارو یکدم سرنګون شو او په جړا شو خورې د گریوان نه ونیوا ورته له خورې ستاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام وی لکه قران چې داسې مذهب د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران
زمازیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان گریوان نه نیولې ده چا خوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قران دی زمارات لو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وي عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وې ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته خودلې خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا ویني تی بیگی سری شو کې دلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغله چې کوم قران دې زما خور ته خودله غماته مخایا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش میں کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول لشما عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تکل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان ابو جہل لعین تا پتو لگے دا چې عمر بجائے د پیغمبر د سر په ګناه خو مسلمان عمر فاروق را منډه کاو د کعبه په خوا کې ودرې د اعلان یو تور ور سره دا چې واور یاد مکه لوی سردارانو لوی رئیسانو دلنا عمر مسلمان شو سمره کوشش میں چې د کفر د ترقه د پاره کړو ان یو بلک بزیات د اسلام د پاره کوم او کم کړتو کو نو تاسو سرونه به یاد کړو زما عزیزانو دا ابتدا او آغاز د اسلام نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته وګنیس دروازې ته وګنیس دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې
که په یو کور کې هم چاته تکلیف و جواب به زور بار وتو د خار نه بار وتو یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناسته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته وی بچي اول جاړي اثری ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنې څلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس سړی تدا سپتا ده چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دننه خزه دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزه شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر وشتا او نه مې د داینې وشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته راغله او خپله ښځه یې راپاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر شو چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وایي چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکل دا نن چې عمر ما او په دنیا کې ملو یا سلسله د په خدای قسم چې لوی کړه خدای زکایم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغې دعوا وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده مجسټریټ
امن واستولو پا امیر المومنین پسے چا عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناس دے و امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چھ د زما د کور پرنالا غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورته وای چې دا پرناله ما زکه غرزولې دا چې دې پرنالې کې او بچرات له د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو نو دیواله خرابول نو زکه ما وی چې دا پرناله غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګیدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس په زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله په بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس پوغو باندې سوري ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عادل او انصاف دیته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼمن کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل وی صاحب زما خاون تا غزا تاستولې وی څومره موده وشوه یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا زم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاون نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشتې نهایت شپږ میاشتې تمره پورې د خزه وخت لري دیش. حضرت عمر راغه سرکاري آرډر وکړو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړي بیا سي. او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست. یو غریبې خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازې تکې خو چې دې کې اسه نه چې څوک فریاد کوي سبا به مان خدای تفوس کوي. یو کور دې د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې وبو اچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو نه چو. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي. لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو ده نه ده. د عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دابر المؤمنین لی بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرته ده کټوای ایخه ده په نغری باندې کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي
چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړي کړ 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 आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا ولې ورته زا ظالمه د دردمند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر واور دا درې می بچی دي زې مور ما نندره مورل د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دي پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورل د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه کړې اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین هم دا ورته بیبي ولې وې زما سکار دې چې زما امیر المؤمنین ته درخواست نه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو ما نه تپوسو کی چې تا ته تکلیف دې. عمر فاروق تا چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران و بوډای مود شوی و اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې بوډای مرا پاسولا او ماشومان روټای په اخرو لا پلمنه ورته خله پاک کړې ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه عمر مړ کېدن خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې سراته و نه وای. یو خدای اوس په تا دوړ دي مونږ کړې نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سرا کوم خو چې سراته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاریش. دا د عمر ایمان دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کړ پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمه لارې تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او زه واپس وی ولی وی عمر وفات شو ورته څنګه وفات شو څو خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو خوړی د کوم امیر چې فضله کې د خدای یاره وا داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګر ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشو عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته یو ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زود الار خالق ہے صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیدو مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې
دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوي. عمر وی خاغ دو ګوتې چټي ولیکل په وی لیکل چې او دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړه د ترنه بیا نه دی وچت کړه. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تی یریږي د زنګل زمری تی یریږي. زنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړی و. حدیث الله عمر فاروق په چړو واله شو په محراب کې یو سړی تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی تپوس یې وکړو واپس روان شو نو د هغه د لنګ لږ اوږدو نو ورپسې راښکلی کېدو. ویل بچیه خبره واوره چې راواپس شو ورته وی چې زما آخري وخت دی لږ ساعت پس مړ کېږم خو یو حدیث زما د محبوب رایاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته یې وویل. یو حدیث واوره د چا چې دا ګیټۍ په لنګ او په پنسو کې پټې وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په داسې وخت کې حدیث په چړو والے دی وینې تی بیږي سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډېر خیرنو نو بیبي ته ولا وی چې دا کمیس خو ورته لږ بدل کا. نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولا وینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاوره وملوي زما دا مخ په خاورو خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو صحابیم په جړا شو چې دې کې څه راز دی. ورته وی چې خاورې ذلیل شی دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي. خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.